بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو لیدونکو، د تشریح احصایې د لړۍ په نوي درس کې دا ځل غواړو زده کړو چې هندسي اوسط یا جیومټریک مین څه ته وایي او څرنګه راایستل کیږي. که ستاسې یاداشت وي تېر ځل لیکچر کې مو یوازې تمرکز پر حسابي اوسط و چې هغه مو تقریبا د ځانګړنو سره سره په مثالونو کې ټوله زده کړ. دا ځل به هندسي اوسط زده کوو. آی نشان کې لکه هغه چې په دوو ډولونو یا په دوو رقمو ډاټاو کې جدا فارمولې درلودلې او پیدا کېدی، دی هم آی نشان دی. فرق د حسابي اوسط او د هندسي اوسط دا دی چې حسابي اوسط معمولا د ابزرویشنونو یا کوم مشاهدات چې موږ ته راکول سوي دي د هغوی جمع په نظر کې ساتل کیږي، د هغوی د اعدادو پر مجموعه تقسیم کېدله. مګر دلته سلسلې موجودې دي، هندسي سلسلې دي، ضرورت او اړتیا ده چې د دوی جذر په نظر کې وساتل سي او ټول ابزرویشنونه چې راکول سوي دي یو د بل سره ضرب سي او هر څومره ابزرویشنونه چې موږ لرو د هغه ان ام جذر باید حاصل ولري. دلته که چیرې کېدلی سي مشاهدات ډیر ولرو، موږ کولی سو د لوګاریتم د تخنیک څخه هم کار واخلو چې زموږ او تاسو ته په حسابي اوسط کې دا کار ستونزمن دی او معمولا رایج نه دی په دنیا کې. نو د دې لپاره چې هندسي اوسط زده کړو، اول ځل به موږ او تاسو شروع وکړو په ان ګروپ ډاټا باندې چې په هغه کې هیڅ کلاس شامل نه وي. د ان ګروپ ډاټا لپاره تر ټولو مهم شی فارموله دا ده چې تاسو یوازې ابزرویشن لري، فریکوینسي پکې شامل نه ده. نو موږ او تاسو جیومټریک مین سمبول کارولای شي، تاسو ورته مساوي کیږي، جذر په دې کې شرط دی. نو هر څومره ابزرویشنونه چې تاسو لري یو د بل سره به در جذر لاندې د ضرب په حال کې وي، بالاخره ایکس ان فاینایټ نمبر وي، په داسې حال کې چې ستاسې دغه ایکس ویلیو تر صفر لوري ولي چې د جذر عملیه کار سوې ده. په توان د ان زموږ او ستاسې نمبر آف observations دی، یعنی زموږ او ستاسو د مشاهداتو مجموعه د اعدادو د څو اعداد راغلي دي، دا زموږ او ستاسو نمبر آف observations دی. د دې لپاره چې موږ او تاسو پوه سو که چیرې موږ ته ډیر مشاهدات راکول سوي وه، نو بیا هلته د تحلیلونکي او یا د ډاټا شنونکي لپاره ستونزمنه کیږي تر څو دی تحلیل د ډاټا وکړي، ځکه ارقام ډیر زیات غټیږي. نو بیا موږ کولی سو د لوګاریتم څخه کار واخلو تر څو ډاټا نوره ساده کړو. نو یو څو ریاضیکي تخنیکونه په کار اچوئ تاسې، ځکه لوګاریتم په ریاضي کې یو ډیر لوړ چپټر دی، ډیر عمیق دی. نو دلته فقط د احصایې په ژبه کې فقط د فارمولو راوړل موږ غوره بولو. نو اول تر ټولو مهم ستاسې همدغه جذر باید توان ته واوړي. کله چې تاسې توان ته واوړوئ نو ټول ابزرویشنونه په همهغه حالت کې دي، فقط یو پر ان زموږ ستاسې نمبر اف ابزرویشن دی سرچپه کیږي. نو زه لوګ دواړو خواو ته اضافه کومه، هیڅ مشکل نه راځي، نور هر څه پر خپل ځای، بالاخره ایکس ان په توان د یو پر ان. د دې وروسته یوه مرحله بله مو ورباندې اجرا کوو، لوګ د جیومټریک مین مساوي کیږي. د توان دا برخه دې طرف ته راوړلی سمه، دا د لوګ قاعده که چیرې موږ تاسې وګورو دا شی موږ ته انشاءالله معلومیږي. ایکس 1 ایکس 2 ایکس ان. مګر د دې لپاره چې زه لوګ کار کومه یو پر ان زما ورته مشترک دی، لوګ زه داخلوم و دې ته. کله چې زه داخلوم علامه د لوګ په قاعده کې دا شی ده چې تاسې د لوګ انشاءالله په ریاضي کې مطالعه کوئ، علامې ټوله د ضرب څخه ځي جمع ته. نو زه کولی سم ولیکم لوګ د ایکس 1 جمع بالاخره لوګ د ایکس ان. د دې څخه زموږ یوازې او یوازې مراد څه دی؟ یوازې او یوازې مراد زموږ جیومټریک مین دی، نه لوګ د جی. نو د دې لپاره موږ ته یو مفهوم په لاس راځي، هغه دا چې همیشه د هندسي اوسط انټي لوګاریتم د حسابي اوسط لوګاریتم دی او د حسابي اوسط انټي لوګاریتم د هندسي اوسط لوګاریتم دی. نو د دې لپاره
موږ که چیرې د حساب ماشین ولرو، که چیرې تاسې شفت لوګ بټن کلیک کړئ، تاسې ته به اوټوماټیکلي انټي لوګ بټن فعال شي. نو که یوازې موږ جیومټریک مین غواړو پیدا کړو، موږ د هغه شفت بټن یا انټي لوګ لیکو. یو پر ان زموږ عمومي ورته مشترک دی، مګر دلته موږ د جمع سمبولونه لرو. نو کله چې موږ د جمع سمبولونه ولرو، موږ کولی سو دوی ته سمیشن کار کو. د ټولو جمع زموږ او ستاسو په کار ده. نو زموږ ستاسو لپاره به دا یو عمومي فارمول ده ان ګروپ ډاټا لپاره جوړ شي. کولی سو یو مثال ور باندې حل کو. دلته مثلا په دې ځای کې موږ ته راکړي وي، چونکې دا دوه عدد دي، یو 4 دی ضرب نه خپل روټ سکویر 2 مربع دی، ضرورت نشته. جواب 18 مساوي 6. دا کولی سو موږ په دې تخنیک ولیکو 1/2 بیته به موږ ته دا راکړي. که درې عدده وه په دې تخنیک 2 ضرب 4 ضرب 8 بالاخره دومره. دا کولی سو موږ 3/4 داسې هم ولیکو چې په توان د 1/3 مساوي په 4 سره. د دې وروسته که چیرې موږ سیمبندي شوي ډاټا ولرو، یعنی په دې ځای کې موږ ګروپ ډاټا ولرو. اوس ګروپ ډاټا کې شرط همدا دی چې باید کلاس کار شي. وخت چې کلاس کاریږي، نو موږ او تاسو باید فریکونسي هم ولرو. کله چې فریکونسي هم لرو، ترڅنګ یې باید میډ پوینټ هم شامل واوسي، ترڅو موږ وکولی سو سوال حل کو. نو د دې لپاره چې موږ کار ځنې اخلو، یو اسانه طریقه خو موږ تاسو ته ویله چې جیومټریک مین په نن ابزرو په ان ګروپ ډاټا کې یوازې ابزرویشن لیکل کېدي، مګر دلته x1 یعنی زموږ د اول کلاس میډ پوینټ ضربي د همهغه کلاس فریکونسي بیا ضربي x2 f2 په ترتیب سره بالاخره xn فاینایټ نمبر کې fn. هلته موږ توان n چې د نمبر ابزرویشن جمع عدد جمع وه د ارقام مجموعه وه، مګر دلته ستاسې لپاره سمیشن fi دی. ولې فریکونسي موږ تیاره لرو، نو ځکه we consider summation fi as n. دا کولی سو دلته ولیکو. دا په داسې حال کې که چیرې موږ ابزرویشنونه ډېر کم درلودل، موږ کولی سو دا تخنیک کار کو. مګر که چیرې ابزرویشنونه ډېر وه، موږ کولی سو بیا د لوګاریتم تخنیک په کار واچو. هغه بیا موږ څه کو، اول به دی د جذر څخه باسو. کله چې دی د جذر څخه باسو، نو x1 f1 ضرب x2 f2 بالاخره xn fn په توان ده 1/سمیشن fi، یا کولی سو د دې په ځای n ولیکو، مشکل نه لري. دواړو خواو ته که چیرې زه لوګ ور اضافه کم، زما فارموله نه غلطوي. لوګ د x1 f1 ضرب x2 f2 بالاخره xn fn په توان د 1/سمیشن fi. نور هم د سمپلیفیکیشن پروسه مخته بیایو. د لوګ د جیومټریک مین مساوي کیږي. دا که چیرې تاسې د لوګ قوانین په ریاضي کې ولولئ، دا کولی سو موږ دې طرف ته راوړو. سمیشن fi لوګ د x1 f1 ضرب x2 f2 xn fn. نور هم کولی سي دا ساده کړئ. لوګ د جیومټریک مین مساوي کیږي 1/سمیشن fi مشترک دی ورته. لوګ زه داخلوم دلته چې تاسو د لوګ قوانین ولولئ. دا چې کله ته ور شفت کوې، ستا د ضرب عملیه تبدیلیږي په جمع باندې. نو زه کولی سم ولیکم چې لوګ د یوازې او یوازې یاداشت نیسي چې تاسې لوګ د میډ پوینټ نیسي، نه د فریکونسیز. دا در سره یاداشت وي ستاسې. بیا کولی سي لوګ د x2 f2 بالاخره لوګ د xn ضرب fn. دا لکه د تیر په شان چې په ان ګروپ ډاټا کې مول د دې کولی سي انټي لوګ وستاسي یوازې راباسي. نو انټي لوګ چې راباسي، جیومټریک مین به ستاسي مساوي سي انټي لوګ. فقط په ماشین کې شفت لوګ وهئ تاسي،
او یو پر سمیشن اف آی زموږ خو عمومي مشخص ورته وو. د دې ټولو لپاره که چیرې تاسې د جمع علامې وګورئ کولی سئ زه سمیشن کار کوم ماته هېڅ مشکل نه راځي. نو زه لیکمه چې سمیشن علامه لیکمه په دې ځای کې. دلته زه کولی سم اف آی اول راولم ټوله فریکونسیانې دي او بالاخره لوګ د ایکس آی چې ټولو لوګز زه لرم د هغوی ټولو مجموعه ده او اف آی دې طرف ته بیایم چې غلط نسو بیا. که چیرې تاسې راسئ اوس یو مثال دلته ورباندې وګورو. اوس تاسې کولی سئ انشاءالله په دې باندې پوه سئ. موږ دا ټول نه ابزرویشن لرو چونکې د دې ضرب هم ډېر عدد راباسي ځواب. نو کولی سو موږ د لوګاریتم تخنیک ورباندې کار کړو. تر ټولو مهم اول یې باید د توانو څخه وباسو 45 22 30 بالاخره دا ټول د ضرب په حالت کې دي. ضرب یې تاسې سنجوئ. بالاخره 46 په توان د یو پر نه څه شي دي د دوی د ارقامو مجموعه ده. زه کولی سئ لوګ دواړو خواو ته ور اضافه کړمه. لوګ د 45 ضرب 22 ضرب 30 بالاخره آخري عدد 46 په توان د یو پر نه. نور هم سمپلیفیکیشن پروسس مخته بیایم په لوګاریتم په قانون کې توان دې طرف ته راوړم. لوګ 45 نور د قوس دننه چې هر څه دي په خپل حال کې لیکم. مګر یو پروسه بل ورباندې ساده کومه. کولی سم زه ولیکم چې لوګ د جی زما مساوي کیږي یو پر ان خو زموږ توانو چې راموستی لوګ دا ځل داخلوم چې داخلوم یې علامه د ضرب تقسیم اوړي په جمع باندې. نو زه کولی سم ولیکم چې لوګ د 45 جمع لوګ د 22 جمع بالاخره تر پای پورې چې هر څونه قیمتونه تاسې لرئ لوګ د 16. دا که چیرې تاسې راولاړ سئ لوګ د جی خپله لیکئ یو پر نه پر خپل ځای. په دې ځای کې دا په ماشین کې تاسې لوګ د 45 راباسئ. ما دلته د هر قیمت دپاره رایستلي دي تاسې ورته وګورئ. د هر نو قیمتونو د هر یوه جدا جدا لپاره رایستل سوي دي. دا ټوله په دې ځای کې تاسې لیکئ. دا پروسه به تاسې ولیکئ. بعد له هغه نه به د دوی جمع لیکئ. د دوی جمع دا بیا نه غواړي په دې ځای کې 14.380. نو لوګ د جی مساوي کیږي دا که پر دې تقسیم سي 1.5985 او موږ د دې حل دپاره جی مساوي کیږي انټي لوګ کولی سو د 1.5985 راوباسو په حساب ماشین کې. موږ ته یې رایستلی دي 9.68 زموږ او ستاسې د نوموړي نو ابزرویشنونو هندسي اوسط دی. د دې وروسته کولی سي موږ او تاسو کلاس یا ګروپ ډاټا ته ولاړ سو هغه څه رقم کولی سو راوباسو. تاسې نوموړي مثال ته وګورئ ما تاسې ته حل کړی دی. فقط زه به لارښوونه وکړمه. موږ ته یو کلاس راکول سوی دی. کلاس سیټ دی. دا ټوله کلاس سیټ دی چې په هغه کې د 15 شروع پر 204 ختمیږي. ګرام اندازې دي. اول سر خو ما تاسې ته ویلي وو چې کله چې موږ ته ګروپ ډاټا راکول کیږي میډ پوینټ لازمي دی چې موږ او تاسې یې راوباسو. میډ پوینټ خو تاسې ته وختي ما ښوولی وو چې کله چې تاسې میډ پوینټ راباسئ لوور لیمیټ جمع اپر لیمیټ تقسیم پر 2 یعنی که زه د اول کلاس لپاره غواړم راوباسم 15 جمع 4 تقسیم پر 2 دا به مساوي سي په 4.5 سره. نو بیا اسانه تګلاره څنګه د نورو لپاره کارولی سي. د دوی ټولو په منځ کې تفاوت چې هر څونه موجود دی هغه کولی سي پر دې باندې جمع کړي. د دوی تفاوت په منځ کې کلاس هایټ ورته وایي یا بعضې کتابو کې اچ ښیي په بعضې کې سی ښیي شل دی. نو یو پر بل به شل جمع کوئ. جمع شل تاسې ته به دغه عدد په لاس درکړي. بیا جمع شل دا عدد په دغه ترتیب سره تر پایه پورې. دا ستاسې کلاس هایټ دی. فریکونسي موږ ته تیاره په سوال کې راکول کیږي. اوس نو تاسې لوګ که چیرې تاسې یاد وختي مې اشاره ورته کړې وه چې تاسې به د میډ پوینټ لوګ راباسئ. میډ پوینټ مو اول راویستي په ماشین کې د دغه عددونو لوګ راباسئ
چې دلته ټول راایستل سوي دي تاسې په خپل ساینټیفیک ماشین کې راباسئ. بیا موږ خو چونکې په فارموله کې اف آی لرو که چیرې تاسې ورته غور کړي وي چې موږ راوایستله نو موږ کولی سو سمیشن log د ایکس آی ضرب اف آی، یعنی که چیرې موږ وایو دا اول کالم، دا دوهم کالم، دا دریم کالم، څلرم کالم. څلرم کالم به مساوي سي زموږ او ستاسې په دوهم کالم ضرب دریم کالم، یعنې دا به کالمونه به سره ضربیږي چې موږ ته دا قیمت په لاس راکوي او بیا جمع کوو 140.243 جواب رالی. log د جی مساوي کیږي 1 پر n عمومي فارموله ده سمیشن اف آی log د ایکس آی. دا ټول خو موږ راوایستي چې 140.243 سمیشن اف آی چې تاسې دلته راوباسئ هغه به تاسې ته 80 راوباسي. په دې ځای کې اوس چې تاسې ته 80 راوایستل هغه تاسې تقسیموئ، لکه دلته چې موږ تقسیم لرو هر څو چې موجود دی هغه تاسو تقسیموئ 2.2 قدر قیمت درته راباسي. د دې که چیرې تاسې انټي لوګ ونیسئ نو 119.8 ګرامه ستاسې عمومي د نوموړي ډاټا سیټ یا د ډاټا کلاس یا فریکوینسي ډیسټریبیوشن ټیبل هندسي اوسط کیږي. کولی شئ تاسې د دې څه وروسته ځینې مثالونه نور ورباندې وګورئ لکه دا چې راایستل سوي دي په دې ترتیب سره. د هغه څخه وروسته تاسې کولی شئ دغه یو کورنی کار په خپلو کتابچو کې له ځانه سره حل کړئ او تاسې یې هندسي اوسط راوباسئ.